د ماشوم د وایانې مې ختمې شوي دي او ماشوم دی په تکلیف کې دی، ماشوم ممری. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو امتیاز کمر ما د روزې مبارکه میاشت شروع ده او روزم په ختمېدو ده، یو ورځ نیمه اختر ته پاتې ده. بازارونو کې رسته خلک مصروفه دي، شاپینګونه کوي او خوشحالي ده او خوشحالي روانه ده. او دې کې راته بیګا یو حافظ صاحب چې شیرډي سره تعلق لري، هغه را سره رابطه وکړه. امتیاز کمر بای د ماشوم د وایانې مې ختمې شوي دي او ماشوم دی په تکلیف کې دی، ماشوم ممری. نو رالما حافظ صاحب خواته. نو حافظ صاحب ماشوم چې کم دی نو دا د اینی بیمار دی او د میاشتې تقریبا د 12,000 نه راوالي تر 15,000 روپو پورې د دوایانو خرچه ده. د دې نه علاوه میاشت کې ورته ډریپ د وینې خېږي او ډېر په معذرت سره حافظ صاحب خبرې نشي کولی او نه زه غواړم چې د هغه زخمونه مونږه تازه کړو. د مخم ما په دې وجه باندې پټ کړی دی. نو حافظ صاحب غریبي ده، غربت دی، جماعت کې سبق ښیي ماشومانو ته. نو دا خبر چې ما ته میلو شو نو د ملګرو په تعاون سره الله تعالی دې تاسو ټول خوشاله کړي. ما د ماشوم لپاره چې د کوم ایمرجنسي دوايانې خوري نو هغه مې دارې راواغستې رانړې. نو حافظ صاحب ته دا دوايانې او ورسره لږې غونډه پیسې دي، دا حافظ صاحب له ورکومه چې کم سے کم د دې اختر په د مبارک ورځ باندې چې دلته کوم ماشومان دي او دې سره خفقان دي نو دې ته په لږ تاسو شاپینګ ماپینګ وکړي. نو ویډیو زما صرف یو مطلب او مقصد دی چې د خپل چم گاوند خیال ساتل دي. ټول ملګرو ته اپیل دی چې د خپل وس مناسب حافظ صاحب سره مرسته وکړي. چې چا د مرستې وس نه کېږي نو کم سے کم دا ویډیو چې کم دا مخ کې شیر کې په ګروپونو کې شیر کې چې دا आवाज ډیرو ملګرو ته ورسي چې دې شي تاسو په یو شیر باندې حافظ صاحب دا مدد ممکن شي.